مردان سوپر لیگ دویم ایډیشن دپاره تیاریانو آغاز وکړلی شو چې نن پکې د باغیرم بریالي ټیم په 8,80,000 باندې نیلام کړلی شو چې د دې تقریب کمپیرینګ سجاد هوتی کولو په دې حوالې سره یو خصوصي تقریب د شیخ ملتون په یو مقامی حال کې تابع وکړلی شوه چې پکې د مردان سوپر لیگ انتظامیې سره کلاړیانو، تاجرانو او د میډیا نمایندګانو او د کرکټ شایقینو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. 8,76,000 مراد 4 8,76,000 مراد 5. په تقریب کې باغیرم بریالي ټیم نیلامي 10 لک روپونه شروع کړلی شوه چې پکې پخوانی ډسټریکټ ممبر فضل بادشاه د ټولو نه زیاته بولۍ کې لاړو او اخر تک په 8,80,000 په بولۍ باندې باغیرم بریالي ټیم په خپله نامه کړو. په حال کې ناستو میلمنو ورله مبارکي ورکړه. په دې موقع د مردان سوپر لیگ چیرمن حاجی عبدالعزیز خان پښتوني استاد سره دارنګي ووی MSL چې دی نو لکه مونږ وایو چې دا MSL صرف د کرکټ یو لوبه نه ده. دې سره مونږ اوس زما یو خپل پروجیکټ دی چې مزایم چې په مردان کې په کومو شوبو کې چا کارکردګي کړه هغې له مونږ یو ایوارډ ورکو. هر کال به موږ 12 ایوارډ ورکو په مختلفو کیټګریز کې چې کې صحافت هم دی، کرکټ هم دی، هاکی هم ده او سیاست هم دی او لوکل ګورنمنت هم دی کې ورکو. او اس پر څنګه چې د MSL 2021 خبره ده نو ان شاء الله موږ چې 13 ځل کوم MSL کړو تاسو ته پتا شي موږ ډېر په جلدی کې کړو هغه کې موږ ډېر خامه راتلونکي MSL به ان شاء الله تاسو به موږ سره یې پدې کې تاسو ته پته ولګي چې MSL به ان شاء الله دا غي ډېر خوي چې کومه غلطه کوتاه زموږ نه تیر ټورنمنت کې شو ان شاء الله پاره کې موږ پوره کوشش کوو چې موږ بل څنګه چې دا ټورنمنت اختتام ته ورسېد نو موږ سره ډېر انټرنیشنل پلیئر رابطه وکړه هغه خواهش ظاهر کړ چې هغه څنګه د موږ دا وکړه هغه وی چې داسې ټورنمنت خو مونږ نه لیدلې چې مونږ ډایرکټ چې دی نو مونږ ته چې دی اډین ناستي او هغه مونږ اپریشیټ کوي او الحمدلله چې دی نو دا غي نه ډېر زیات انټرنیشنل پلیئر راتلونکي MSL کې تاسو وګورئ چې مونږ ته په PCB ان شاء الله ریلیز کوي او ان شاء الله دا ټورنمنت به کامیاب وي. د مردان سوپر لیگ چیرمن حاجی عبدالعزیز خان وینا وا چې د مردان سوپر لیگ دویم ایډیشن لپاره تیاریانې شروع دي او دا به روانې میاشتې کې شروع کړلی شي چې پکې به د مخکې نه سیوا کلاړیان په دې ایډیشن کې برخه اخلي او اخر کې فضل بادشاه ته په بولۍ کې کامیاب کېدو باندې مبارکباد هم ورکړو.